السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو ګلونو ماشومانو، ام جمیل همدرد آرټ اینڈ کیلیګرافي کې تاسو ته هرکلی ویم. عزتمندو ګلونو ماشومانو، څنګه چې موږ په پیله کلاس کې ویلي وو چې نستعلیق رسم الخط په دوه غټو حصو باندې مشتمل دی. یو غټ حروف دي او یو واړه حروف دي. غټ کم یو دي، واړه کم یو دي. راځئ چې باقاعده شروعات وکړو. الف با ګورئ ګلونو ماشومانو چې دا کوم په سور چاک ما ولیکل دا واړه حروف دي، او چې دا په سپین چاک باندې دا غټ حروف دي. د وړو څه کردار دی او د غټو څه کردار دی. دا غټ په همیشه خپل ځای قایم وي، او چې دا کوم واړه دي دا به کله بره کله لاندې خپل ځای بدلی را بدلی، یا خو به په خپل ځای باندې راځي یا به بار بار خپل ځای بدلی را بدلی. ګورئ ګلونو ماشومانو، تاسو به دا یاد ساتئ چې دا واړه حروف کم کم دي. دا ټول چې زه کوم ډیش ورکوم دا واړه حروف دي. یعنی زه بار بار ویم چې دا به همیشه خپل ځای بدلی را بدلی، یا خو به په خپل ځای قایم وي یا به خپل ځای بدلی را بدلی. لیکن د دې نه علاوه چې کوم حروف دي دا غټ میجر حروف دي، دا به همیشه په خپل ځای قایم و دایم وي. ګورئ ګلونو ماشومانو، زه یو جمله لیکم. دا ګورئ زه لیکم اسلامی تعلیمات. اسلامی تعلیمات لیکم زه. دا جی ما ولیکل اسلامی تعلیمات. اوس ګورئ د الف خپل ځای دا دی. د الف کله نه کله دلته هم لیکلی شو، صحیح ده. دا وګورئ دا دواړه حروفو کې دا واړه حروفو کې راځي، نو دی اټومیټیکلی خپل ځای بدل کړو. دا وګورئ تا چې کومه ده د تا خپل ځای دا دی، خو ما بره ولیکله. ګوره تی دلته هم راتلی شي او دلته هم راتلی شي. ګوره په اسلامي کې دا یا چې کم ده دا مطلب غټ حرف دی، نو دا اټومیټیکلی لاین نه لاندې راغلی دی. مونږ په لیسن نمبر 1 کې ویلو چې مونږ به په شروع کې په دوه لینو لیکل کوو. په دې بره لین به لیکل کوو، خو غټ ټکي به د دې لاین لاندې راځي، غټ حروف به د دې لاندې راځي. دا ګورئ الف دلته هم راتلی شي، تی دلته هم راتلی شي، او یا چې کوم ده دا په خپل ځای قایمه ده، د دې ځای به نه بدلیږي. دا ګورئ زه دوباره لیکم. دا ګورئ دا بره لین دی او دا لاندې لین دی، نو دا اټومیټیکلی لین نه لاندې راغه. نو ما ویل چې دا الف دلته هم لیکلی شو. دا ګورئ تی په خپل ځای راغله، تی دلته هم لیکلی شو. عزتمندو ګلونو ماشومانو، دویم مثال ته ګورئ. دا یو جمله ده. دا جمله ما ولیکله علم بڑی دولت ہے. دلته تی خپل ځای دا دی، نو دا ما بره ولیکله. دا د خوبصورتۍ لپاره ما د لین نه بره راوسته، حالانکې د دې خپل ځای دا دی. اوس دې ته دوباره ګورئ. ګلونو ماشومانو عزتمندو دوباره به تاسو ته پوهېدل نور هم اسان شي.
عزتمندو او ګلنو ماشومانو دا ګورئ دلته دال او واو بره لاین باندې راغه او دلته تی د خپل ځای نه بره راغه په دواړو کې یې په خپل خپل ځای باندې راغلی ده دلته هم په خپل ځای او دلته هم په خپل ځای او هی دلته هم په خپل ځای او دلته په دې سیټینګ کې بره راغلی دی نو د دایرو والا الفاظ به همیشه په خپل ځای قایم وي او بقیه چې ما کوم وښودل دا به کله بره کله لاندې راځي عزتمندو او ګلنو ماشومانو دریم مثال ته ګورئ ګلونو ماشومانو عمدې مثال ته دوباره ګورئ عزتمندو او ګلونو ماشومانو د دې اصلي حالت ته وګورئ او دلته وګورئ تاسو ته به پخپله پته ولګي دلته ګورئ واو ما اوچت کړی دی او تی ما هم اوچته کړې ده او هی هم د لاین نه بره او دلته ټول الفاظ په خپلو خپلو لاینونو راغلي دي دلته بعضې الفاظ ما د لاین نه بره لیکلي دي چې مزم کوي او د سیټینګ په لحاظ هم صحیح دي او ګلونو ماشومانو اوس راځو خپل سبق ته نو سبق زموږ دی دال را سین سین او دا شو شین راځئ چې د دې اوس وضاحت وکړو دال ته ګورئ د دال دوه حصې دي یو دا حصه ده او یو دا لاندینۍ دا بره حصه به داسې جوړه کوي او دا لاندینۍ حصه دلته مارکر له معمولي غوندې ټک په ورکوي داسې دا لاندې حصه به د دال جوړه شي دا شو دال دا دواړه الفاظ خپلو کې یو شان دي څنګه یو شان دي دا را چې کوم ده دا دال هم دی څنګه دال دی چې د دې دا بره حصه دې سره ملو شي نو دا به اټومیټیکلی دال شي نو دال نه را هم جوړیږي او را نه دال هم جوړیږي اوس سین ته ګورئ د سین دا پیله غاښ په وړوکې او دا دویم غاښ ډبل داسې دا پیله غاښ په سنګل وي او دا دویم به یو په ډبل وي او بیا به داسې د دې ګولۍ یا دایره وي داسې ګورئ زموږ ماشومان چې سین لیکي نو داسې لیکي داسې سیده به نه لیکئ سیده به غلط وي دا به داسې ترچا وي اول به داسې وړوکی غاښ جوړ کئ بیا به دې نه پس د دې په ډبل غاښ جوړ کئ داسې خو دا سټیپ نه دا لاندې سټیپ دی دا به بره سټیپ وي او دا یو به لاندې داسې که داسې لیکي دا به غلط وي اوس شین ته ګورئ شین به داسې را شروع کئ دې نه پس سیده لاین یعنی داسې نیمه حصه داسې او نیمه داسې بیا ګورئ نیمه حصه داسې او بیا سیده لاین او بیا لاندې دایره داسې دا شو شین دا شو شین نیم د بر نه لاندې طرف ته او بیا سیده لاین دا شان دا شو شین عزتمندو او ګلنو ماشومانو اوس مارکر او کاپۍ ته ګورئ دا عام مارکر دی کټنپ مارکر چې بازار کې اسانۍ سره ملاویږي ښه اوس شروع کوو دا شو دال برنۍ حصه بیا لاندې معمولي غوندې ټک په ورکوي دا به دال شي همدغه شان را چې کوم ده
را به را شروع کوي دلته به معمولي غوندې ټک ورکړئ داسې سین ته ګورئ سین پیرنی غاښ وړوکی بیا غټ بیا لاندې د دې دا به داسې ترچه راولئ بیا لاندې دې دایره شوه شین ته ګورئ شین به د بر نه داسې ترچه را شروع کوي بیا لاندې داسې نیغ لاین یعنی نیم به داسې نیم به داسې سیده لاین تقریبا او بیا د دې ګول دایره ده دا دایره شوه دا شو شین اوس دوباره ګورئ دا شو د دال بر حصه دلته چې راشي معمولي غوندې ټک په ورکړي مارکر له دا به دال شي بیا راته ګورئ راهم برنه نری را شروع دی دلته معمولي غوندې مارکر تاو کوي سین وړوکی دندان بیا غټ دندان او داسې ترچه یعنې د وړوکي دغه نه دا به لاندې داسې او بیا به دا دایره شي شین به د بر نه داسې ترچه را شروع وي بیا به لاندې نیغ څه حده پورې نیغ لاین بیا به د دې ګول دایره دا شو شین عزتمندو ګلنو ماشومانو دا زمونږ سبق و سبق نمبر 2 انشاءالله مزید وضاحت په سبق نمبر 3 کې کوو عزتمندو ګلنو ماشومانو ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې روان ترتیبوار کلاسونو ویډیو تاسو ته په اسانۍ موصول شي عزتمندو او ګلنو ماشومانو آینده کلاس پورې تاسو نه غواړم اجازت د الله په امان